د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. بشپړ خبرونه. زه یوسف خان لالا یم. هند په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت له قونسلګرۍ څخه سفارتي چارو ته لوړ کړی دی او سربیره پر دې د قطر امیر د خپل نوي فرمان پر بنسټ مرادیف القشوطي په کابل کې د هیواد سفیر یې معرفي کړی دی. د افغانستان د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په تړاو د دغو اړیکو لپاره د اسلامي امارات د ژمنتیا سربیره دا د افغانستان او د دغه هیوادونو ترمنځ د باور زیاتولو په لور یو مهم ګام بللی دی. هند او قطر د خپلو سفارتونو په بیا پرانیستلو سره له افغانستان سره د پراخو او ډیپلوماټیکو اړیکو په لټه کې دی. هند په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی او د بهرنیو چارو وزارت یې ویلي چې د اقدام د نوې ډیلي د افغانستان سره د اړیکو د پراخولو ژمنې نښه ده او په کابل کې د هند سفارت به په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره خپله همکاري زیاته کړي. په ورته مهال کې د قطر امیر په یو نوي فرمان کې مرادیف القاشوطي په افغانستان کې د هغه هیواد د فوقالعاده سفیر په توګه وټاکه. القاشوطي پخوا په افغانستان کې د قطر د سفارت د شاژدفیر په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې د اسلامي امارت ژمنتیا د افغانستان او دغه هیوادونو ترمنځ د باور د لوړولو لپاره یو مهم ګام دی. قطر تشکری میکنیم که سفیر خود را در افغانستان معرفی میکنند و سطح دیپلماتیک و روابط دو کشور را در لحاظ سیاسی بلند میبره. این هم قدر زیادتر بر دو کشور منفعت داره و قابل تحسین است که اعتماد به او بلند میره و ما از این اقدام تشکری میکنیم. همچنان کشور هندوستان هم که سطح تماس‌های دیپلماتیک خود را به سطح سفارت بلند کردن گام خوب و ارزنده بود و ما هم از طرف خود اطمینان میدیم که با هر دو کشور روابط خود را بهتر حفظ خواهد کردیم. له بل خوا په قطر کې د افغانستان د سفارت سرپرست سهیل شاهین ویل چې د افغانستان لپاره د قطر د نوي سفیر په توګه د مرادیف القاشوطي ټاکل د دواړو هیوادونو لپاره ښه خبر دی. په افغانستان کې د قطر د سفیر په توګه د ښاغلي مرادیف القاشوطي تقرر دا یو ښه خبر دی. تمه ده چې له دې سره به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم پراخې او قوي شي. ښاغلی مرادیف القاشوطي یو تجربه کار دیپلومات دی. خو د کارپوهانو له نظره د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخول د هر هیواد د ملي ګټو په نظر کې نیول کیږي. تمام کشورهای جهان بر اساس منافع ملیشان روابط دیپلماتیک و اقتصادی را برقرار می‌سازند. ای که قطر نماینده ویژه‌ای در امور افغانستان مقرر کرده و همچنین هندوستان تصمیم گرفته که سطح قنسولگری را به سفارت ارتقا بده منافع ملی جانبین مطرح بحث است. افغانستان هم سه اصل حکومتداری داشته: اقتصاد محور بودن، عدم مداخله در کشورها و امنیت. این تعامل‌ها هست که طرفین از اون منفعت کسب می‌کنند. دا د افغانستان لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه ده زما په نظر باندې، ځکه د هند سفارت خلاصېدل په افغانستان کې دا د اسیایي ممالکو دپاره ډېر یو ښایسته خبر دی زموږ اصل دپاره. او مرکزي اسیا هم په دې باندې تشویق کېږي چې په افغانستان کې سفارت خلاص کړي. چین او ایران او دې ته هم یو تشویق ورکول کېږي. بنګلادیش د یادونې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هند ته د خپل سفر پر مهال د هندي چارواکو لخوا تود هرکلی وشو او د هند لخوا د کابل او نیو ډیلي ترمنځ د اړیکو د پراخولو لپاره ډېرې ژمنې وشوې.
پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د سیاسي پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ صاحب. اندړ صاحب ستړی مه شئ، وخت د بخیر خپرونه ته هم په خیر راغلی. اندړ صاحب په یوه ورځ هم هندوستان خپل تخنیکي ماموریت ډیپلوماتیک ته لوړ کړ او هم قطر خپل سفیر معرفي کړ د افغانستان اسلامي امارات ته. فکر کوئ دا په ټوله کې څومره غټه لاسته راوړنه ده؟ د لوی خدای په نامه ښاغلی سبحان لالی تاسو خپلو درنو هېوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په لومړي سر کې خو لازمه بولم چې د افغانستان د اسلامي امارت څخه مننه وکړم چې هڅې یې وکړلې او هغه متوازن سیاست چې نړۍ ته اعلان کړی ساتلی ده او همداسې له ډېرو هېوادونو سره کوشش کوي چې ښې خپلې اړیکې ونیسي. همدا علت و چې د سیمې او د نړۍ دوه ډېر مهم د ستراتیژیک نګاه نه هیوادونه چې هغه هند او قطر ده، دا هیوادونه ډېر د اقتصاد نګاه هم پرمختللي دي. ویې کولی شوی چې له دوی سره خپلې اړیکې ټینګې کړي او هند خپل قونسلګري لوی سفارت ته وغځوله. همداسې د قطر هیواد خپل قونسل د سفیر په توګه د دوی د امیر لخوا څخه اعلان شو. دا د افغانستان لپاره یو لویه لاسته راوړنه ده او زموږ هیله دا ده چې دغه اړیکې به په د نورو هیوادونو په ګاونډیانو د سیمې په هیوادونو هم مثبت اغېز وکړي. هغوی به هم خپل سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې د افغانستان سره جوړې کړي. ګورئ هند داسې نه ده، هند چې موږ په ضعیفه سترګو وګورو، هند په نړۍ کې څلورم اقتصادي زبرځواک ده. د هغوی صادرات او واردات ډېر مخکې دي، ډېرې فابریکې لري او همداسې موږ کولی شو له هغوی نه په خپل هیواد کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ګټه پورته کړو او د قطر هیواد چې هم یو د قوي اقتصاد لرونکی هیواد ده او بل ډېر مهم بلل کېږي په سیمه او نړۍ کې د هغوی دغه کړنه موږ ته هم د ویاړ ځای ده او هم موږ باید ډېرې ګټې تر پورته کړو، نه یوازې په اقتصادي اړخ کې بلکې په سیاسي ډیپلوماتیکو او ستراتیژیکو اړیکو کې له هغوی نه کار واخلو. موږ هیله من یو چې افغانان یا په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت هم ارامه کینني. یوازې دا نه چې دا هیوادونه خپل سفارتونه دلته بیا پرانیزي، بلکې که موږ فکر وکړو هند کله چې لوی سفارت پرانیزي دا په دې معنا چې هغوی خپله دلته کلتوري اتشه نظامي همداسې فرهنګي او سیاسي برخه کې دوی له موږ سره غواړي اړیکې ونیسي او د 50 وزارتونو که هغوی لري د هغوی استازولي دلته ده. زموږ د اقتصاد او د پلان وزارت باید یو ښه ډاینزران ولري او وکولی شي چې له دوی نه غوښتنې وکړي تر هغو خپلې فابریکې راولي. هند په کشمیر کې لویه فابریکه لري، په افغانستان کې هم جوړولی شي. همداسې د قطر د دغه هیواد نه چې 2 میلیون نفوس لري خو د لوړ اقتصاد لرونکی ده، موږ باید د خپل هیواد په بیا رغونه کې چې هغوی ضرورت هم لري دلته کولی شي فابریکې ولري، داسې رهایشي استوګنځایونه جوړ کړي. یعنې له دوی سره باید خپلې اړیکې ورسره وساتو تر څو هم د دوی په نفع او هم زموږ ملي منافع په پام کې ونیول شي. درست. اندړ صاحب فکر کوئ چې په یو شکل باندې د اسلامي امارات رسمیت پیژندنه پیل شوې ده؟ هند، قطر، سبا اروپایي هیوادونه، بل سبا امریکا. ګورئ موږ خوشحاله یو چې زموږ هیواد په رسمیت وپېژندل شي، خو اوس هم که موږ وګورو د نړۍ لوی زبرځواک چې روسیه ده په رسمیت پېژندلی ده او د هند دغه رانږدې کېدل یا د قطر ورو ورو د رسمیت پېژندنې ته خبره نږدې کېږي، نور هیوادونه به هم وهڅول شي او دا هیوادونه نشي کولی چې د افغانستان 40 میلیونه نفوس په عاشه کې وساتي او دوی سره اړیکې بندې کړي. موږ هیله من یو چې ډېر هیوادونه چې زموږ په څنګ کې دي او دغه اسلامي هیوادونه چې اکثره یې د غلامان دي د شرقي او غربي بلاک او موږ یې تر اوسه په رسمیت نه پېژندلي، په داسې حال کې چې کله دلته 50 کاله جګړې وې دوی د سون مواد پیدا کول او مختلفې تورستي ډلې هم دلته راوستلې. نن ارامه ناست دي، دوی دې له دغه غیر اسلامي هیوادونو نه لکه روسیه او هند وشرمېږي او راوړاندې شي. دا د دوی په ګټه هم ده او د موږ ملي منافع هم باید په پام کې ونیسي. تر هغو وکولی شو د خپلو سیاسي تعاملات لپاره د نړیوال ټولنې سره مزل لنډ کړو.
درست. فکر کوئ چې اوس مهال عربي هیوادونه لکه قطر، متحده عربي امارات، سعودي عربستان، عمان، اردن دغه هیوادونه څومره علاقه لري، څومره دې ته لیواله دي چې د اسلامي امارت سره ډیپلوماټیکې اړیکه ولري او په ټوله کې په رسمیت وپېژني اسلامي امارت؟ ښاغلی لالی صاحب داسې نشي کېدای چې موږ منتظر یو چې خلک موږ په رسمیت وپېژني. د افغانستان اسلامي امارت هم ډېرې کورنۍ دندې لري، کوشش کوي چې په بهرني سیاست کې لا ګړندتوب راولي، د سیاسي تعامل لپاره سره له ډېرو سره اړیکې ونیسي او د دغو هیوادونو چې دلته استازولي لري لکه قطر، هند یا نور هیوادونه چې سفارتونه لري د دوی له طریقه د ډېرو هیوادونو سره خپلې اړیکې ټینګې کړو. موږ هم باید ارامه کښېننو، دا دې ته خوشحاله نه شو چې چا په رسمیت وپېژندلو، چا دلته سفارت خلاص کړ. موږ باید هڅې وکړو که څومره دوی دا هیوادونه موږ ته اړتیا لري زموږ د جیوپولیټیک موقعیت څخه ګټه پورته کړي، زموږ له معدنونو دوی په قراردادونه کې موږ هم وظایف لرو، مسؤلیتونه لرو چې د نړۍ سره سازش وکړو، د اول د خپلو خلکو سره بیا د نړۍ سره، تر څو افغانستان بیا د نیابتي جګړو ډګر ونه ګرځي او دغه چې ښه معدنونه خدای افغانانو ته ورکړي دي دا د خپل هیواد او د خپلو خلکو په نفع وکاروو. درست. اندر صاحب ستاسو د څېړنې څخه له آند او تفکر و نظریې څخه بل هیواد به کوم هیواد وي چې د افغانستان اسلامي امارت به لکه روسیه په رسمیت پیژني؟ مننه کوم. ګورې دلته د پریس موضوع ده، همدا اوس اروپایي هیوادونه هم ځان ته اتحاده لري او د روسیه خپل پخواني د شوروي اتحاد هیوادونه یې ځان ته کړي دي او همداسې چین په افریقا کې پکې غځولي دي، فابریکې جوړ کړي، ډېر هیوادونه یې خپل کړي دي او هند هم کوشش کوي چې ایران، افغانستان، همداسې نیپال، سریلانکا، نور داسې ځینې هیوادونه لکه بنګلادیش په څنګ کې دي، پاکستان هم که دوه مخې سیاستونه کې دغه یو اتحادیه په ګډه تمامېږي. نو هند کوشش کوي چې افغانستان په پښو ودرېږي او زه باور لرم چې د هند د تاثیر لاندې هغه هیوادونه به افغانستان سره خپل اړیکې سموي، ورو ورو په رسمیت وپېژني. همداسې د چین د تاثیر لاندې چې دي، د روسیې د تاثیر لاندې پخواني هیوادونه د مرکزي اسیا هیوادونه، دا ټول زموږ سره ښې اړیکې لري او ورو ورو به رانژدې کېږي، په رسمیت به پېژني. خو زه بیا یادونه کوم چې یوازې د رسمیت پېژندنې لپاره باید موږ خوشحال نه سو، موږ باید خپلې ملي منافع او د مځکنۍ بشپړتیا د اوسنی وضعیت په پام کې وساتو. له ډېرو هیوادونو سره امریکا ده، موږ له امریکا سره هم د ښو اړیکې غوښتونکي یو، ځکه موږ چا سره دښمني نه کوو. اسلامي امارت چې کوم سیاست اعلان کړی ده متوازن، هغه باید په مخ بوځو. د روسیې لپاره موږ له امریکا سره دښمني نشو کوی او د چین لپاره موږ له هند سره دښمني نشو کوی، ځکه دوی غټ غټ رقابتونه دي. موږ نه غواړو چې د دوی د رقابتونو ښکار سو. ټولو ته زموږ غېږه باید خلاصې، ټولو سره مساویانه او متوازنه سیاست وکړو. درست. د سیاسي پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. مننه کوم ښاغلی لالی صاحب، تاسو نه هم. اوس هم د خبرونو دوام. د سیمې هیوادونه افغانستان ته د امریکا د بیرته راتګ مخالف دي او په دې اړه یو متحد نظر لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایي خبرداری ورکړی چې په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان په خاوره کې د امریکایي او ناټو ځواکونو شتون امنیت نه دی راوستلی، بلکې ناامني په سیمه کې د ترهګرۍ خپرېدل یې رامنځته کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا په ملاتړ کې همکاري کوي او د هر بهرني پوځي شتون سره په کلکه مخالفت لري. هند او قطر د خپلو سفارتونو په بیا پرانیستلو سره له افغانستان سره د پراخو او ډیپلوماټیکو اړیکو په لټه کې دی. هند په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی او د بهرنیو چارو وزارت یې ویلي چې دا اقدام د نوې ډیلي د افغانستان سره د اړیکو د پراخولو ژمنې نښه ده او په کابل کې د هند سفارت به په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره خپله همکاري زیاته کړي. په ورته مهال کې د قطر امیر په یو نوي فرمان کې مردیف القاشوتي په افغانستان کې د هغه هیواد د فوقالعاده سفیر په توګه وټاکه. القاشوتي پخوا په افغانستان کې د قطر د سفارت د شرط دفیر په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد ویل چې د اسلامي امارت ژمنتیا د افغانستان او دغه هیوادونو ترمنځ د باور د لوړولو لپاره یو مهم ګام دی. کشورهای منطقه تاکید کردند بر ضرورت احترام به تمامیت سرزمینی افغانستان و اینکه حضور نیروهای بیگانه در منطقه پیرامونی قطعاً میتواند باعث تقویت ناامنی و افزایش مشکلات برای همه کشورهای منطقه بشه. له بل خوا په قطر کې د افغانستان د سفارت سرپرست سهیل شاهین ویل چې د افغانستان لپاره د قطر د نوي سفیر په توګه د مردیف القاشوتي ټاکل د دواړو هیوادونو لپاره ښه خبر دی.
یکی کشورهای همسایه و منطقه خصوصا ایران نگرانی حضور امریکا و ناتو در افغانستان را بنا به تجربه 20 ساله میبینن که وا اینجا بودن نامنی در افغانستان بود واقعا. دومی که یا درک میکنن که به خاطر مهار امی ایران و حریفای خود در منطقه میه بنان یا پیش از پیش تدابیر خود میگیرن، صدای خود بلند میکنن. اگر امریکا کدام تصمیم میگیره باید به تفاهم با ایشان بگیره که به منافعشان خطر نرسد. هنوز مسئله حضور نظامیان خارجی بخصوص امریکا در افغانستان بحث رسانه هاست. در این مورد گفتگوی جدی یا تصمیم وجود نداره. خود د کارپوهانو له نظره د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخول د هر هیواد د ملي ګټو په نظر کې نیول کیږي. حضور نظامی امریکا و ناتو باعث افزایش ناامنی و تشدید بحران در منطقه می‌گردد و کشور را به میدان رقابت میان بلاک شرق و غرب تبدیل می‌سازد. در چنین شرایط لازم است تا پالیسی و سیاست متعادل حفظ گردد و از چنین حالت جلوگیری شود. دقیقاً همین دارد به خاطر از اینکه ایران ترسی داره که مبادا ایالات متحده آمریکا بر اساس پلان‌هایی که به خاطر عملات آینده نظامی بر ایران دارد از خاک افغانستان علیه کشور ایران استفاده نماید و همچنین مسئله میتواند باعث تقویت گروه‌های تروریستی در منطقه شود و بهانه مبارزه علیه نیروهای آمریکا یا ناتو. د یادونې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هند د خپل سفر پر مهال د هندي چارواکو لخوا تود هرکلی وشو او د هند لخوا د کابل او نیو ډیلي ترمنځ د اړیکو د پراخولو لپاره ډېرې ژمنې وشوې. عزتمند اورېدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه شپه.